عام ولسونه چې کوم دي هغه یې شعوري طور خراب کړي، ذهني طور یې خراب کړي. شعور دا چې په باچا خان په 80 کالو کې دوی کې شعور رانه وسته، تاسو په دې 8 کالو کې رانه وسته، تاسو په دې شعور باندې اخر کله کوي څه کوي؟ تاسو ګوره مبین صاحب نه ځان زیات ګوره که تاسو د پښتنو ځوانانو جذبات په دې لار او بار او په دې ها او هو باندې مجروح نه کوي، زه په دې یقیني یم چې هغه یو ډېر مشکل دی دلته چې اوس هم وګورو مشر ته هم ډېرې خطرې دي. بیا هم زمونږ څه نوې سیټ فاکر صاحب محترم زه یوه خبره درته کوم، دغه کوم مشکلات چې تاسو باندې اوس دي 2 کاله 3 کاله 5 کاله دې حال دا نه ده چې ته به مرۍ ورته وړاندې کړې هغه به دې حلالوي. دې حال خو دا ده چې هغه دې په سوک وهي او تی 15 سوکه وهي. پاکستان کې د روسانو په وخت کې چې کوم یرغل وشو دلته سوویت یونین یا لویه روسیه دا په افغانستان باندې برید وکړه. برید چې وکړه دلته مجاهدینو د دوی په خلاف اسلحه راوچاته کړه، اسلحه یې راوچاته کړه، که به یو روسي یو ډاز کوه مجاهدینو 15 ډازه کوه. بالاخره په 8 کالو کې روسان مات کړه، د افغانستان نه یې وشړل. بیا امریکایان راغله، امریکایانو سره د پاکستان مرسته وه، د نېشنلیانو مرسته ورسره وه، د نړۍ مرسته ورسره وه، ناټو ورسره وه. راغی په افغانستان کې دلته 20 کاله خلکو جهاد ورسره وکړه، اسلحه یې راواخیسته. بالاخره امریکا مجبوره شوله افغانستان نه ووتله. تاسو ولې اسلحو ته لاس نه کوئ؟ اسلحه راواخلئ چې هغه تا باندې پابندي لګوي، تا تور لیست کې اچوي، نو ته به ورته کښېنې شروع سه پرې حی علی الجهاد که وروره چې کیسه خلاصه سي. مبین صاحب داسې ده چې اول خو تاسو د اسلحې خبره وکړله، یعنی که زه نن د دغه ریاست خلاف اسلحه راواخلم نو زما د کوره 1 او 2 او 3 فامیل کې داسې موږ خلک لرو چې د کوره یو ځینې خلک هم د دغه خلکو سره ملګري دي. یعنی زما ته د پښتونخوا وطن پولیس چې کوم راواخلې هغه نن د دغه خلکو په ملاتړ سره ولاړ دي. نن زما ګوره مبین صاحب ترزوی میو ما جهاد کړو. مبین صاحب اول زما عام ولسونه چې کوم دي هغه شعور هغه شعوري طور خراب کړي، ذهني طور خراب کړي. شعور دا چې په باچا خان په 80 کالو کې دوی کې شعور رانه وسته، تاسو په دې 8 کالو کې رانه وسته، تاسو په دې شعور باندې اخر کله کوي څه کوي؟ تاسو ګوره مبین صاحب نه ځان زیات ګوره که تاسو د پښتنو ځوانانو جذبات په دې لار او بار او په دې ها او هو باندې مجروح نه کوي، زه په دې یقیني یم چې هغه یو کال وروسته اسلحې ته لاس کوي. هغه چې څومره جذبه او ایماني جذبه وي هغه تاسو په دې لار او بار ورته تباه او برباد کوي. کور ته لاړ سي فکر کوي چې ما خپل مسؤلیت ادا کړ. نن تلم د منظورپشتون جلسې ته او بس د پښتونستان جنډه مې جګه کړې وه، د افغانستان مې جګه کړې وه، او مرک په پنجاب او یې دهشتګردي او یې پلانای په دې باندې قصه خلاصه شوه. 15 کسان یې را شهیدان کړه، بس لاړم کور کې کېناستلم. که تاسو دغه شی ونه کوئ، دغه ځوانان 1 کال 2 کاله وروسته د پوځ خلاف اسلحه راوچتوي، نو تاسو خو د پښتنو ټول جذبات ختم کړل. مبین صاحب موږ واورئ، موږ لږ واورئ قربان. داسې ده چې موږ په دې خاوره باندې کومه مبارزه جاري ساتلې ده. دا 8 کاله وشول چې په دې خاوره باندې پی ټي ایم کومه مبارزه وکړه. یعنی دلته دومره وحشت په دې خاوره باندې خورو مبین صاحب چې زمونږ خپل زمونږ فامیل چې کوم وو هغه به په دې روډونو باندې حلال کړلی شوي پراته وو. د دغه د ټي ټي پي طالبانو په لاس باندې بیا راته په بار وطن کې هم شوي دي، په بار وطن کې هم شوي. ګوره مبین صاحب تا سره ما سره دلته په هره جامه کې شوي دي. تاسو د خپل انقلاب 100 کسه قرباني نشئ وړاندې کولی په 80 کالو کې. نه باچا خان کوی شي نه تاسو نه نور، خو مګر افغانستان کې مونږ د انقلاب د ګټلو په خاطر د 3 انقلابونو کې 3 میلیونه شهیدان ورکړي دي. نو تاسو څنګه دا تاسو به دغه دا خو والا بیخي مبین صاحب اخو داسې ده که اوس موږ لاړ شو په دغه امریکایي سیسټم باندې خبرې وکړو چې یعنې دغه څنګه ووتو، نو که په هغې کې زه تاسو ته اوس حقیقت ویم چې هغه هم تاسو سره د دغه جی ایچ کیو نه ډېر لاس وو، نو هغه خو بېل دا جی ایچ کیو دومره قوي ده چې د امریکا په وړاندې
د امریکا دښمنانو سپورټ کولی شي. ته څه فکر کوې پاکستان فوج هغه غلام او مزدور بالکل په آرامیتوب کې خو نمبر ده. لږ صبر وکړه. په هغه پوځ چې د امریکا په اشارو باندې د فوج مشران وزیر اعظمان حتی د صوبې وزیر اعلی بدلیږي، د پاکستان فوج د هغه امریکا په وړاندې د طالبانو حمایه کوي. دا منطق سره منطق دی. دا دومره وړې خبرې نه دي. کله چې هم ګوره مبین صاحب چې د امریکې خلاف یعنی دغه خلک تاسو وایي چې یعنی د دې وزیر اعظم د دغه خلکو په اشاره باندې راځي، جرنیل د دغه خلکو په اشاره باندې راځي، خو یو ځینې داسې حرکتونه چې دیو د خپل آرامیتوب دپاره استعمالوي، لکه څنګه چې دغه تاسو سره هم کومکونه وکړل. چا کومک را سره وکړه؟ همدې جیچکو در سره وکړو. جیچکو سره هم کومک وکړه؟ ته ماته ووایه. کومک یې دا وکړو چې تاسو سره د دې ځای نه د حقاني ډله دلته څوک د حقاني ښه مهرباني دا د دې جیچکو خلک نه دي؟ والا زنده باد. ته د پی ټی ایم غړی یې؟ واو ډېر ښه ډېر ښه. زه الله دې عزتمن لره نور مخکې نه در سره ځم. خبرې وکړې تورخم کې 15 ورته مردار کړي دي. هغه هم جیچکیو کړي که نه؟ خپلو کې جنرال صاحب خو خیر یو خبره وکړه. زه خپلو کې باید مونږ یو بل ګریوان د لاس وباسو. شاکر وروره تورخم کې د پاکستان مرتدو غلامانو جابرو فوجانو عام وګړي شهیدان کړي دي، بیا طالبانو چې دی ورباندې ډزې کړي دي، د دوی پوستې موستې د منځه ورته وړي دي، 15 ورته مردار کړي دي. بخښنه غواړم زه په دې حیران یم وروره. 15 ورته مردار کړي دي، وسلې او ټانکونه یې تر وړي دي، او هغه پوسته یا هغه ټاول جوړ کړی هغه یې ورته په راکټو ایښتلی دی. ستا نظر د دې په تړاو څه شی دی وروره؟ مهرباني وکړه. زما نظر دا دی وروره چې یعنې کو دلته چې کوم اپسي والا دغه شوي دي، نو دا څوک دی دا د اپسي والا؟ واوره د اپسي والا زما پښتانه ایښتلي دي، بې ګناه خلکو باندې ډزې کړي دي، او ښځې او ماشومان یې شهیدان کړي دي. ته وایې چې دا اپسي والا څوک دي؟ هر څوک چې دي ګوره دا د اپسي والا کو دي، خو خبر هم دغه ده که نه چې د پنجاب پالیسي چلیږي په غټه سطح باندې چلیږي. نو د دغه اپسي والا د خدای ملامت وکړه چې د عام وګړي په ډزو باندې ولي او شهیدان کوي. تاسو یو کار وکړئ شاکر صاحب ته پوره وخت ورکړئ چې هغه خپلې خبرې وکړي. بالکل هغه خبرې مو کوي. زه به ورته یو سوال هم پرېږدم چې دی دا سوال به وخت سره ګورئ مېلمه راغلی دی مېلمه سره چې دی داسې رویه مه کوئ. بالکل نه خبره صحیح ده تواب صاحب. خپل نظر څرګند کړي که بیا هم کوم پوښتنه سبا له یو بل سره کینی. نو پی ټی ایم چرته هم د خو چې زمونږ په ولسونو باندې داسې کیږي، په پښتنو په خاوره باندې داسې کیږي، موږ یې مخالفت کوو. سره کوم مخالفت یې کوئ؟ لکه یې درګر دي هیڅ کپی چې ور دي بس دومره من کړي دي. موږ عملي د ولسونو کې شعوري تورکار کړی دی. صرف دا خبره هونه ده. زما شپږ کاله کېږي چې زه سره روچت شوی یم، زما تنظیم را روان دی. نن مې ولسونه دومره را بیدار کړي دي چې د پنجابي خلاف دلته زه ودرېدلی. ما د افغان ملت دغه ملي بیرغ مې راغیستی دی، په کوزه پښتونخوا کې مې د دغه پنجابي پر وړاندې اوچت کړی دی. ودرېږه وروره ملي بیرغ پرېږده. خو دغه پښتون ولسي شعور دی که نه چې ما نن را پیدا کړی دی. لږ صبر وکړه. تا جلسه وکړله، 2 کاله دې وډزوله، غږ دې وکړه چې په پلانکي تاریخ به راوځو، 2 میاشتې ټیم دې ورکړه، څوک دې سره ودرېده؟ همدا خپل پښتانه را سره ودرېده. کله نو منظورپشتون اوس چیرې ده؟ چیرې دی؟ دلته دی. نو تاسو خیلی 2 میاشتې وروسته 2 میاشتې وارنینګ ده، بجلی به په 4 روپۍ کېږي. خبر هم دغه ده. ګوره هماغه زما خبرې لرالې مبین خبره ته کوم، غوږ ونیسه اوس مبین صاحب. دغه خبره یعنې تاسو وایئ چې یعنې تاسو فوج په 2 میاشتو کې ویستو. دلته زما پښتانه چې کوم دي اما سره لا اوس هم په دغه لاره باندې پوهه نه دي. په دغه لاره باندې اوس هم ما سره لا سفر نشي کولی، ما سره به ټوپک سره وه. ستاسې بحث چې دی ډیالوګ شو، ډیالوګ ته لاړ، اوس به دا بحث به دی ډیالوګ ته نه پرېږدو ځکه دا نور دوستان به یې خسته کېږي.
د دې نوبت هم باید ونه خوړل شي. اصلي موضوع د تورخم په اړه باندې ده. د تورخم باندې چې کومه جګړه روانه ده او زموږ مجاهدینو چې کوم لاسته راوړنې لرلي دي او هغلته د هغې طرف کوم ځواکونه چې تښتېدلي دي لکه همیشه چې همدغه کار کړی دی دا وار هم تښتېدلي دی. یو ویډیو مې ولیدله خوند یې پرې کړی دی وایي دا د اوبو ټینکی ورولئ چې دا ختمه کوي ورته نو ښه خبره کوي. باید چې کوم ځای کې دښمن نه اوسېږي او دښمن تښتېدلی اوسېږي هلته بل چې پاتې نه دي نورې هر شی ترې راوړي دي ټانکۍ په دې نه ارځي چې راوړي وایي دا اوله سوری یې کوي چې اوبه ترې لاړې شي. شیردان کې ورک وو مجاهدین روزه ماته یې کوو غنیمت کې ونیسئ دې طرف ته چې کوم پوستې جوړئ په هغه پوستو کې ورنه کار واخلئ. دا کوم سامان او ارزم چې راغسي دي دا غنیمت په توګه راوړي د خپلو دغه کرغېړنې کرښه باندې چې کوم نه وي هغه ټاپې د پاسپورټ او خروجي دخولي و ماشینونه ټول مو ترې راوړي دي. دلته زه دا خبره کول غواړم یعنی کو چرته طالب هم د دغه خپل افغان مل لپاره په حق او په سچه لاره باندې دغه پریشې دغه جنگ کړی دی. زه بالکل وایم رښتونی په لاره باندې دغه جنگ کړی دی. بالکل یې موږ حمایت کړی دی په والله په بالله چې کوم یې چې د پښتون په لاره باندې دغه خلک ودرېږي د پښتون دپاره ودرېږي په والله چې حمایت یې کوم. نو دا څنګه حمایت دی د خپل سر مات کړی نه دی پردی مات کړی. وفا صاحب هیله کومه شاکر صاحب محترم ګورئ تاسو ته نور کوم ثبوت پکار دی په لاس درشي د مجاهدینو په صداقت کې د مجاهدینو په وفا کې د مجاهدینو د خپل ملت سره په مینه محبت کې د خپل ولس سره په مینه محبت کې د خپل هیواد سره په مینه محبت کې د خپل دین سره په مینه محبت کې په دغه 20 کلونو کې آیا کافي نه وه چې دوی دا کومه قرباني ورکړل چې دا د دې اثبات کړي دې خلکو ته چې دا خلک د دې وطن سره لیونۍ مینه لري. خلکو لیونۍ مینې دعوې کولې مګر لیونۍ مینه موږ او تاسې ولیدل چې لیونۍ مینه سره کمته وه. مګر دغه مجاهدین چې د دې وطن سره کومه لیونۍ مینه لري دیو هر ځل په دې 50 کلونو کې 45 کلونو کې ثابته کړې ده ښودلې ده د خپل ځان څخه نیولې تر خپل اولادونو پورې پلرونو پورې میندو پورې ټولې چې دی په اور کې سوځولي دي د الله تعالی په لار کې. نور څه قسم ته قرباني تاسې غواړئ چې دا اثبات کړي چې دا خلک د دې ولس سره د وطن سره د ملت سره د خاورې سره مینه لري. آیا د دې نه به هم بله غټه مینه اوسېږي چې انسان د خپل هیواد د ازادۍ په خاطر د خپل ولس د ازادۍ په خاطر د استقلال په خاطر د خپلې سینې پورې بم تړي او د کفارو منځ ته ورځي او هغې ته چې دی انفجار ورکوي. د دې نه به بله غټ ثبوت اوسېږي چې یو انسان د خپل ولس سره